तो द नूह अलैहि सलाम न बाद यो लोई जलील القدر पैगंबर चो अगा इदरीस अलैहि सलाम द हम पखपल वक्त की डेर लोई मेहनत और मुशक्कत द अल्लाह द दीन द पारा करे आखिरी दता यो सौदा पैदाश व पजड़ की चिदा जन संग शेर उस दा इलम खो सेवा द खुदा न बल चाहता निश्ता या आगा चाहता पता ही चिद चा जन कदनी हो साथी नो अल्लाह पाक तयो इल्तिजा उकड़ा चिया अल्लाह माता सकरात दमाओ तो खाया लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदुआ को ले अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन सकरातिल मौत। ए परवरदिगारा ज़पता सरा पनाह वाड़म दागा सख्तो द मर्ग ना द मर्ग सख्त है अल्लाह दे अमान रहे। ईसा अलैहि सलाम यो मड़े राजवन देखड़े आमड़ी तेवे चिवाए लान दे दरबान साल तेरो आगे वे सहबा सलोर जरा काल में ऊशु चिमड़े او په سلور زره کاله کې د زنکدن تریخواله میلاد مړی نخکته شوی په دغه وخت کې چې زما الق ته کم تریخواله رسیدلی و میلاد مړی نخکته شوی نو دا چونکې ډیر لوی تکلیف دی وخت دی نو ځکه به حضور فرمایل چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت د مرگ د سختونا خدای ماته نجات بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې ما د چا زن کدن بچ سخت نو زما بخوخ نو وما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زن کدن سخت لیدلې نو هغه نرستو می بیا په چا انکار ونه دا سي سخت چې د سر زما په سینه باندې اډاناو او دا رنگ مبارکي دا سي سورو چې تاب ویل اوس به د مخ نوی نه روي علماء لیکي چې دا وخت کې تپوسو شو دي اسرائیل نے تپوسو کو چې دینم زیات څه تکلیف شتا هغه ورته چې یا رسول الله دا هم په روپے کې او پیسہ تکلیف پتائی ہے نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ټول روپے تکلیف په ما کې ده خو چې زما امت سره داسې سختی وي نو عرض داو چې سکرات د موت چې دي دا ډېر زیات سخت ځکه په دغه وخت کې د ایمان د ګټې او د بیلات سودای که دغه وخت کې د ایمان وګټلو عمر لا کامیاب شوی او کداغه وخت کې د ایمان بیلو دونو عمر لا تباش یو بزرگ وفات کېده ډېر علما ورته ناست وو بزرگان ورته ناست علما وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله
دا بزرگ وی چې لا د لا دا معنا دا چې زه دا کلمه نه وایم. څومره بزرگان چې ناستو ټول په جړا شو چې دا دومره لوی سړی و او په داسې وخت کې دی وایي چې لا زه کلمه نه وایم، خدای تباه شو که دا خو غرق شو. په دغه وخت کې د دې بزرګ نه هغه سکرات د موت څه وخت لرې شو، طبیعت ټیک شو. بزرگان ورته وایي چې دا په تا څه چلو، مونږ درته اشهد ان لا اله الا الله وی او تا وی چې لا. بزرګ ورته وایي چې ما تاسو ته نه وی چې لا، تاسو سره جخت شیطان ولاړو او زه ومه ډېر سخت تږی، نو هغه سره یو ډک جامو ما ته ووی چې ته ووایه چې خدایان دوه دي نو دا یخې اوبه به درکړي. نو ما هغه ته وی چې لا، وی چې دا حربه کامیاب نشوه، نو بیا راته وی چې یا مولانا قد نجوت، اے مولانا خلاص شوی رانا. نو بیا مې هغه ته وی چې لا خلاص شوی نه، مخکې ډېر منزلونه پاتې. نو ما دا الله ټکې هغه ته کولو، تاسو ته مې نه وی چې زه کلمه نه. نو عزیزانو دغه وخت کې شیطان لعین جخت ولاړي او کوشش دا کوي چې په دغه وخت کې تا ورغلو کی او دا د ایمان خزانه در نوا. نو عرض میں داو چې ادریس علیہ السلام تا دا سودا پیدا شوا چې سکرات د موت وګورم، دا د مرګ سختۍ وګورم، نو د خدای عبادت به بیا نور زیات په شوق باندې کو. الله حکم کو اسرائیل علیہ السلام تا چرا والا په سکرات د موت زنکدن پر راوستو او ورته وخود سایت قبض کا بیا را ژوندې و ودلیدل و یا الله ډېر ښه، اے خدای زه پتا پناه غواړم د دې سختۍ، خدای دا خو د برداشت نه بار څه، دا خو د انسان د وس شی نه دی. بیا الله ته التجا کوي چې یا الله اوس مې د دوزخ کتو شوق چې جهنم وګورم، نستا یو عظیم یره به مې پړه کې پیدا شي، نو ستا عبادت به نور په شوق کو. الله ملائکو ته وی چې بوی زئی، نو جهنم لای بوت، جهنمی چې ولید او دی ورننوت، داسې ملائکې پکې ولیدې چې د هغې د سپېږمو د خولې نه د اور لمبې وتې. تپوس یې وکړو چې دا څوک دي او دا ولې؟ ورته وی ادریس علیہ السلام دا زبانیه ملائکې دي، دا هغه ملائکې دي چې د جهنم په اور تازه کولو باندې مقرر، او د خولې او د سپېږمو نه د اور لمبې دې د پاره وځي چې دا د قهر او د غضب ملائکې. قرآن کې راځي کله چې خدت ته خو ټوپونه وها غاوره په څه شي باندې، او دا وخت ډېر نږدې دی چې سندع الزبانیه زبم درته زبانیه ملائکې راوغواړم، خلاصۍ به دې ته څوک.
تابت اخلاصی څو اوس عزیزانو اندازه وکړئ چې د جهنم هغه ملائکې چې د چا د خله او د سپېږمونه د اور لمبي وزي او راغختم درته خدای وي الله دې امان راکړي د حکومت یو مات ګډ غوندې سپۍ چې در باندې لاس کی دي نو ځان نشه خلاصوله تانه ته دی بوزي او بیا د تانهدار تیسمارخانی چې وګوري نو ستیاره در باندې راغلی او تیزونه اچي او د خدای ملائکه چې زبانیه وګوري چې د خله او د سپېږمونه د اور لمبي وزي الله دې امان راکړي چې الته بس ابل اورز یو سړی راغی نو هغه چرې ما داسې پتلو سم نه دی لیدلی او دې زمونږ د دې علاقې چې پلار ازینو داسې اسمان ته ګوري ځکه چې ټوپک موپک ورسره ای نو داسې اسمان ته ګوري نو بل ورځ راغی پولیس نیولې نو پولیس انټاروګیټ کړو دا تلی ملی به ورته وهلی را وهلی نو چراغ نو دا سره داسې ځوړند و خیره قسمی سي چې ما ته وکړه نو مالا د قدرت خاوند د دې فرعون سر دې په دې سپایانو ټیټ کو دې بغردې دو څنګه اوس یو څو لختې پتاړه کې د پولیس خړلې دي اوس څنګه روان دي ناسې دې پورې درته وایم چې یوسف علی السلام ځان سره یو سړی مقرر کړو دی به چې په شاهي دوره باندې روانو نو هغه به आवाज وکړو چې مغرور مشو شاهان شاهان دیگر است غاوره کې گما د بادشاہان او بادشاہ بل دے تتشی تیت د بادشاہان او بل بادشاہ بل طرف نه باواز شو چې لمن الملک اليوم داغه د قیامت د ورځې आवाज دے چې ملائکی باواز وکړي لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی نو دا د دنیا بادشاہان بټول سرنګون ولاړ دا جرأت په دغه ورځ څوک کولې شي چې هغه سر اوچت کی چې زم بادشاہ لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک نو आवाज بوشي لله الواحد القهار د نن ورځې هغه بادشاہ دی چې یو دی نن ډېر په قهر د قیامت په ورځ به الله داسې په قهر وي چې نه به دین وړاندې داسې په قهر شوی یو نه به بیا داسې په قهر دا 50,000 کال ورځ به د الله د قهر او د غضب الله دې امان عزیزانو دې ته سوچ کو ځان نه فصلی بزرگان ما جوړوي چې صدر باندې پیښ نه نو ځان نم د نظام الدین اولیاء بچی جوړ کړي منځونم کوي او سجده هم لګوي او چې صدر باندې پیښ شي نو بیا صادر نخپه او باسي او د خدای نه باغیان شي دغه خدای ارڅ در باندې کولی ارڅ کولی زمون منځونه داسې دي لکه یو کوچی سره د خار سړی تل او نوکر ور سره چیلای به ولته منځونه به هم ډیر کول چرته به چې کتو دا د خار سړی به په منځ ولاړ ا کوچی خیال کړی دی دا خو ډیر زبرګ دی جوړ منځونه ډیر چې اخر کې راتلو تینا نو دا کوچی نه چیلای راپټ چې چیلای راپټی کړي نو کوچیا ور پسې کور تراغ غاټ کوتا کور سره او په دولاسي د دې اورت را پرې خو روزه ستا ویلې داسې کړي په دا ډېر المنزو
په بارانه بدیم کاوه په وچه بدیم کاوه په لمده بدیم کاوه کور د وران شنو ایله بیله چیلای دی را پټی کې تا خو ډېر منځونه کوله نو عرض مې دا و چې دا ژوند د امتحان وخت امتحان راغی او ته ثابت قدم پاتې امتحان راغی او ثابت قدم پاتې شو دا منځونه به پکار راځي دا نیکی به پکار راځي نن د عظیم قهر دی د ملک که د چا د لور واده دی صاحبه یو حال لور واده دی روټۍ به کلب کې ورکړي کلب لکه ته څه ګورای ته ګورای چې کلب کې روټۍ کلبونه خو د ګورګانو ځای روټۍ به انټرکان کې ورکړي ښځې دي او نر دي او نر هغه دی چې دڼدڼه یې ځان سره راوستې ځکه انټرکان ته چې څوک روټۍ لګي خو به ښځه هم دي هغه ورځ راته چا ویې انټرکان کې دعوتو ته پکې نه وي ما ښځه نه شوه بوتلی ځان سره اول ته چې څوک ښځه ځان سره بونې دي په انټرکان کې پرېږدي نه د انټرکان قانون دی چې دڼدڼی به بوځې نو ته به اله ورځې کارډونو ته وګوره کارډونو ته وګوره د دوی د دې وطن یو یو کارډ د لسو روپو بیا د ښځې او د سړي لاس پې میلاو شوی بیا پې د سړي نامه لیکلي لاندې د بیګمې نامه پلانې و بیګم پلانې یعنې سړي ته وایي چې زما ښځه دې م غواړي خدای شرمونه و شرم څه ملک شو دا هغه پښتانه دي خو چې دوی ته ګورم په دې لارو کې جنجونو سر رواني امرګرو ته ما پښتانه وګورئ چې روان پښتانه شته خټ کېدلي وریجې در باندې وخوري او لارۍ ته دې وخېږي ها کو لا 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 دا پښتانه رکه کا خدای دې په دوی سیلاب راوړي نن په اخبار کې وګورئ د وزیرانو ته خلق ناست نو مالدا قوم دی چې جاړي چې حکومت دا ګران که دې قوم ته وګوره 3 میله کې جنیجو ته ګډ شوي 3 میله په 3 میله سړک باندې دې جنیجو وزیر اعظم ته ګډېږي وزیر ورشي پټکۍ ور په سر کې څوک ولا ټوپۍ ور په سر کې ډمراولي دوی هغه شلخی غوندې تماچ کوړی ډمې ته غاړه کې واچي خدای دې د دې قوم نوغې وباسي دا نوغې ویله بارانونه دي بارانونه ځکه د توربېلې د بند تماشه کوه چې کله به در باندې راشلېږي بند در باندې راوشلې ده او د طوفاني نو غوندې ښځې د سړو نه وړاندې اخېستې سړی د ښځو نه وړاندې هغه قهر انتظار کوي هغه قهر په دې قوم خدای پاک کم عذاب ته ساتلی دی کابل غوندې ښار کې اور بلیدی شي او لکونه خلک پکې کباب کېدی شي نو پاکستان کې نشي کېدی پاکستان کم مور راوړی دی او د پاکستان هغه حکومت وګوره د پاکستان هغه فوج وګوره فوجیان هم په مارشل الله راوستو د فوج وقار ختم د پاکستان حکومت جنگ خو اوږه ساروی ښه کولی شي چې تر سپېږمو موړ شي بیا جنگ کولی شي د فوج بیړه تباه ده خدای دې جنگ نه راوړي ته به د دوی تماشې وکړي بیا
مارشل په کیسونو کې دوی چې کومه مزه و ټول ملک فوج ته لاړ. اوس فوج نه چې د نورو نمبر پر راغله دا نورو ګوري هغه قوم به پروري او قوم پرورای په کې شروع دي چې پناه په خدای. ته ما ته وایه چې یو الګ 12 پاسي 12 او هغه 16 او 17 ګریډ او 18 ګریډ کې لګي او یو الګ ډبل ایم ای کړي او هغه ته کلرکی نه ملایي. د وزیر خپل 12 پاس 17 ګریډ کې لگا او د غریب بچه ډبل ایم ای هغه ته کلرکی نه ملاويږي. دا سملک دی یا دا ملک د وزیرانو د پلار دی؟ دا خو قوم وینو تپوس به کړي وې قوم وې دا قوم دی. چرتا وزیر راځي او صاحب دوی د ګډو رونه دي خو چې شین بوټه ورته وګوري چې دلته بچي وي دا د چایو سپی دا د روټۍ سپی دا د شنو چایو سپی دا د کباب او د روټۍ د کچرو سپی دا د سود د زکات مردار خواره سپی. دا خلق دی. ډېر شکر دی رمه خوشحالي کچینی ګران شي ویم الحمدلله کوړه ګران شي ویم الحمدلله کپڑے ګران شي ویم الحمدلله. خدای نور تیز کې چې د دوی په دې سینو باندې سنبي منډیو زخم سټي د بيزو پشانو جوړي دا قوم د دې قابل. تا پتا سو ټول عذابونه دي پولیس نه تاسو ولې جاړه عذاب د پولیس په شکل کې در باندې نازل دا ډټسنو والا جاړ یا پولیس رانه لار دا ډټسنو نیو دغه پکې تلم سورلې میوړې رانه وی چې مونږ پکې غشت مال ډېرې خکړي سمکار ته ډټسن والا ته چې دا مړې وړم په سو به اوس نو چې د 100 روپو لاري 1500 درته وای کنه دا رامیان دارش کو والا راشي پولیس نه تنګ ډېر خګا 2 قدمه دي چې بوزي 15 روپے درنالي کنه ها وای دارش کو نو چې پولیس والا رونی سي پولیس د عذاب دې پرش کو نازل دي عذاب دې پډټ سنو نازل دي عذاب دې پسوزا کو نازل دي عذاب دې پټرکونو بسونو والا وګورئ بس جوړ سمره سورلو ته دي او دوی د پیسو د پارا ورلوډ کی چې واوړي نو د لاسو په ځای پکې 200 ومړي پیسو د پارا کوي کنه نو چې تا ورلوډ بسونه بوزي او د قوم بچي تبا کې پولیس قدر نه لشل روپے واغست څه کو فروش ا د خدای بندگان نه ډیر ښه مونږ نه دیوالي خو آرام توپ کینو چې آرامي توپ کینو سزا خو بم ځان لساته کنه ما ته دی پولیس وی چې 10 روپے راکې شل راکې یا مجسټریټ دی راشي ما دی چالان کی ولی او تغالی کنه چې غلې نو عذاب د پولیس په شکل کې درته راشي مجسټریټ سزا در کی تغالی نو عذاب د مجسټریټ په شکل کې درته راشي. دا قوم خدای پیژندل دین نه لري تاسو وای په ایمان چې په دې بازار کې په کلی کې په وطن کې سوک سپېړاو مور دم تانه تمنډه وي خزه دې تانه تمن چا جمعه ترامنډه کچ راځي چې قران سره راپورټ وکړو سوک راغلي لکه تانه کې څه اسمان دې افلاطون ناشته راځي جمعه ته ستاو زما منس کې تنازع ده چې قران ته راپورټ وکړو چې قران زمونږ څه فیصله وکړه سبب څوک راغلي جمعات خود خدای تانه ده څوک رالو جمعات ته چې جمعات کې راپورټ وکړم چې ما سره دا زیاتې کی ټول د پیرنګي قانون تمنډي
چې د پیرنګي قانون تمنډه وای او د خدای قانون دې پرېخه ده نو خدای به نور تباہ کوي نور بغیر کی نور به ذلیل کیږي نور به رسوا کی نو ادریس علیہ السلام تپوسو کو چې دا وې دا هغه زبانیه ملائکی دي چې د جهنم په حفاظت مقرر راغه بیا تقاضا وکړه چې یا الله اوس جنت راته وخایا مرگ میں مولیدو جہنم میں مولیدو انو د جہنم دسی اور کدا اغا اور یو سپن کے دی دنیا تراشی نو دا ټول دنیا بس کروٹ ہے ټول دنیا بس کروٹ ہے بیا په دې جهنم کې طبقات درجات اسفل السافلین اعلان دي تاخچه د جهنم ته وایي علما وایي چې یو پیسہ پردای چا په دنیا کې په ظلم وخوړه یو پیسہ په قیامت کې چې دا سړی وبخلی شي ورته به وایي نور ګناه دې معاف دي خو د فلاني سړي یو پیسه وه در باندې اوله وه دی به منډه کړي چې کور نه پیسې راواله هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي نو دی به ورپسې ورتو نو لاندې تاخچې د جهنم ته به ورس او یا زره کاله به پکې چې هغه پیسه راوالي او بیا سر لراشي نو بیا به د لاس نه وغورځېږي نو بیا به لاندې سلته لاړی دی به بیا ورټوکي بیا به اویا زره کاله پکې یو نن قدم بیرته مونږ ټول ارام خوارئ پردي حقونه غلې ډاکې پرانا ورځ شوکې پردي مالونه وهل دا زمون کار نن ولې ستا ملک کنټرول کیږي نه ولې زکه چې کوم حکومت د خدای نه نه یریږي نو قوم داغه نه نه یریږي کوم حکومت پړ کې چې د خدای یاره نه وه نو د قوم زړه کې داغه حکومت یاره عمر فاروق د خدای نه یریده نیمه شپه ده او بار راووتو کوڅو کې ګرځي یو مور لور ته وایي چې هله بچیا د پایو کې اوبه واچوه لږې کمې دي نن ویل مور امیر المؤمنین حکم کړی دی چې پایو کې اوبه مه اچوئ وی امیر المؤمنین به چرته اوده پروتي دا وه امیر المؤمنین چرته اوس عمر دا خبر اوري په دروازه کې لورې ورته وایي مورې خبره دې ټیک وکړه امیر المؤمنین به اوده پروتي خو د امیر المؤمنین خدای خو اوده نه دی کړی د هغې خدای خو راته ګوري نو د کوم حکمران پړه کې چې د خدای یری کور پروتي او په کوڅو کې تینا او په کورونو کې ته ښځې یری نن تاسو نه ښځې یری خبره دې کړې نه چې په سر دې متیازې او بیا د دې شیخانو ښځې کېنه وایي ګیره دې کلش د زوی واده مې دی زه به پکې ګډېږم نه زه ګیره دې په جومات کې خوځوه تاسو خیال راکړئ نن موږ نه ښځې نه یریږي ښځې دې حکمران طبقې نه چې ښځې یریدې نو ښځې به ورسره په دورو تللی بیا
الک تروانه بل ملک ته په ګرنیټو لګې نو خزه سره بوزي ا بورا ورته وی چې ولی ته زینو زبنزم اوس ته برمکو نو د ځان نمخ کې دونه روانه فنکشنونو ته چې راځي ستاده خزه څه ضرورت دی خزه ولی راوړي راشي کنه چې نن درته خزه وخم د جنگ لاهور اخبار او د مشرق د منس پانی وګورئ دا نن پکې دې تسوي دا نن اخبار ته نمبر ورته کې څه میخ مال کته نه پوهه غوندي مخزین نه مخزین وګورئ اسړی او خزي پکې وګورئ نو لاړه د دې ملک بیړه تباہ ده په شرمونو شرمېدلې ده بے حیا او بے شرم ملک ده مونږ هم پکې شرمېږو تاسو خیال را مونږ هم پکې شرمېږو انجام به څه نتیجه به څه آخرت بم څنګه دا سو نو ادریس علیہ السلام تقاضا د جنت کئی چې یا الله اس جنت راته وخای دا بیان با بلی جمعه تشی واخر دعوانا ان الحمد دا مغا آیت کریمه ده چې دې کې الله پاک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کا د ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړی دی بیان 13 جمعه باندې س حصہ ما ستاسو په مخ کې بیان کړو یو حصہ دا پاتې و چې ادریس علیه السلام زنکدنو کتو بیا جہنم للاړو جہنم او کتو بیا تقاضا د پروردگار عالم نه یو بل وکړه تقاضا دا وکړه چې اے الله سکرات د موت ما ولید جهنم ما ولید نو الله استاد قهر او د غضب نه مې پزړه کې ډېر عظیم خوف او خطر دی زکه چې واحد ذات په دې کائنات کې ته چې بے پروا ہے بے پروا دا معنا دا چې ټول دنیا به د الله پروا لري او واحد ذات چې د غداده چې دې به دې چا پروا نه لري دنیا به ټول دته محتاج ہے او دے واحد ذات دے چې دے بچاته محتاج کتا سو خیال وکړي الله
تا علماء قدیم وای. قدیم په علمی دنیا کې تعریف داد چې قدیم څه ته وای؟ ما لا ابتداء له ولا انتها. قدیم دې ته وای چې داغه ابتدا هم نه او انتها یې. بلکہ تاسو خیالو کئی علماء وائی چې په دې څه دلیل دی چې دا خدای یو دی په دې کائنات کې بل ور سره څوک نشته. نو هی وای چې مونږ ته څه ضرورت دی د جواب کولو؟ دا جواب خو خدای پاک په خپل په قران کې کړی. الله فرمایي چې په دې کائنات کې ډېر خدایان وې، نو دا کائنات به تر اوسه پورې بچ نه و پاتې بلکې وران شوی. دا اسمان به ټوکړي ټوکړي شوی وي، دا سپوږمۍ به ماته شوی وي، دا نور به مات شوی وي. ځکه چې چرته ډېر مشرانی هلته دغه علاقې ډېر کور وران. په پاکستان کې وګورئ چې مشران ډېر دي، نو د پاکستان ډېر کور وران دی. پاکستان نہ مردار خر جوڑ دے، سو کے خپرا کاگی، سو کے لکیرا کاگی، سو کے غوگرا کاگی. پاکستان دس شے دے لکه په پټی کې چې خر مرداري او دادا سپی په اخته او بیا دغه سپوته چې ورنږدې کیږي، خدای دې دا هغه وخت نه ساته چې سپی په مردار اخته او خدای په کې نه ایستي او ته ورنږدې شي، نو روغ دې ماتای تام ورپس. نو ستا د ملک نه نن مرداره جوړه ده او سپی په اخته. بیا په سپو کې اقسام دي، ډېر قسمه دي، څوک په یو رنګ کې دي، څوک په بل رنګ کې دي، څوک په بل رنګ. نو قرآن کریم دا غي جواب کړی دی چې که په دغه کائنات کې ډېر خدایان وې، په دې ځمکې او دې اسمان کې خدایان ډېر وې، نو لفسدتا، دا دواړه به وران شي. بیا د دې په وجود دلیل څه دی؟ د دې خبرې څه دلیل دی چې دا کائنات خدای جوړ کړي؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا. عزیزانو، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر لوی سړی. اب بلا خبره ده چې نن دنیا پیژنیم نه. دا دومره لوی سړی و چې د روژې په میاشت کې به 1 ختمونه د قرآن کو، 1 یو ختم به د ورځې کولو، سهار نه به تر شروع شو تر ماښامه، او یو ختم به د شپې کولو، یو ختم به په تراوو کې، په ټوله روژه کې به یو ختم په تراوو کې کولو، د شپې یو سپاره، او 80 ختمونه به ځان لګ. دا دومره لوی سړی و چې 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کړی، 40 کال.
نن چې دا په لویو خلوتونو کې ناستی خدا که سلوه خورزم د سماسختن په اودس د سار مونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره لوی سره د شپې به چې کتاب کتو نن زمون کتاب قتل سي کمولال ورشم په کوټګای کې دننه اخبار پروت او بیا د جمعې د ورځ اخبار خو پکې ضروری پروت ځکه چې هغه کې جنکو تصویرونه ډېر زیات ایو ټوکی غوندې سړی او چا ورته وی چې یو خان ورته وی هلکه دا ستا ښځه خو ډېره توره ده پرون مې ولیده ورته یو خان توره خدا خو زمونږ چې یو تصور ستاسو د ښځو کوو پراته خپلو ښځو سره یو نو بس وخت هم ورسره تېرېږي ویل دا دې څه بکواس وکړو نو ویل دا تا څه بکواس وکړو دا خبره وه چې ته ماته وایې چې ستا ښځه توره د خانانو خبرې خو یې داسې خانانو خبرې تاسو اورېدلې دي هغې ته چې غریب سړی مخامخ شي ښه دله څنګه حال دی رښتیا دله یا پې وخاند دا نه کوي چې یو خښ ته راوالي او د مزغولی وله ونیسي او دا مازغه په دیوالو شي چې دله خو هغې ته وایي چې د چا ښځې او لونه نه خبر نه او بربنډې بار ګرځي دله خو هغې غریب سړی دله نه چا ښځه چې سپینه بورکه کې ګرځي دله نه تاسو پوهېږئ په خبره نو عرض مې دا و عزیزانو چې نن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه وا دا دومره لوی سړی کتاب به د شپې کتو کتاب نو په جمی کې به کمی سویستو د جمعات په صحن کې به کېناست یو پرتوک کې او د جمعات په صحن کې به کېناستو نو طالبان ورته صاحب یخني جمع وې دا کمیس داسې شی دی چې په بدن پورې لګي نو سړی له ګرمواله ورکی خوب ورولي نو زه دا کمیس په پو ما کې ځکه وباسم چې زما بدن باندې دا یخ یخ باد لګي چې خوب نه راځي چې کتاب وکړې نن د کتاب کتو حال وګورئ په مل رحمان بابا وی کنه وی تل بنوي شګفت بازار د عمر نه بجوړ وی همیشه گلزار د عمر رنگا رنگ میوی بونی سی خاخونا ڈک د پانو بنسکور وی مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو کافران بہمیشہ عبدالعظیم د دوزخ پلمبو تور وی مونگ بنیو نن د دین کتاب فراموش اخبار دے اخبار جنگ پینڈے دے جنگ لاہور مشرق دے حیدر دے وجدت تے کا وحدت تے فلانے دے فلانے ہر سار چې د چا په میز ګورې ډېری د اخبارونو قرآن او حدیث کتو والا خو امام ابو حنیفه و نن مونږ سهار چې راپاسو لکه د ټپوس بچی د ټپوس د بچی غوندې زمونږ اول سترګې په اخبار غړي اخبار کې څه ستا د ملک په اخبارونو کې نور څه شته نن درې مورز د جنیجو لندن ته تللی دی نو د لندن نه د هغه پروګرام ریلی کېږي لندن
लंदन کې څو मार्गरेट थेचर سره نکاح وکړو که الیزابتی په نکاح کړه څه ولاړو خوراک سکاک بوتی و راځي دلته د قوم بچی پرون په پندای کې 14 کسان کباب کشمیر روډ باندې چې کوم بم خلاص شوه دی 14 کسان پکې تیکې شوي دي او شپېته پکې زخمیان په لاهور کې قدرتی طوفان راغی 10 پکې مړه دي او 100 پکې په هسپتالونو کې پراته آسمانی طوفان کرا نن ستا ملک د ځمکې د قهر په لپیټ کې دی او د اسمان د قهر په لپیټ نو طوفان نوح شو کنه شو اوس بیا خبره ده چې مونږ نه دا شی جوړ ده لکه بم غلا شو خلک پکې مش ها اوهو بس خبره خلاصه تاسو مونږ ټول داس مولا زه بم غلا ها کم زه مونږ په دې درک کې چې اسخات پاتې چرته خطا نشي زمونږ ملک نه عزیزانو دا شی او نور بګورئ د دې ملک تبعی نور بګور کدا عذاب ستاسو کورونو ته درننه نه واتو نو دا د جمعې ورځ او د دې منبر ناسته یاد مونږ ملک دا شي ها یو حکیم له یو سړی پلار راوست پلار راوستو چې حکیم صاحب زمونږ د دې پلار خېټه خرابه ده ما په خبرو خو پوهېږئ خېټه خرابه ده حکیم والا د جمال کوټې جلاب ورکړه چې جلاب ورکړو نو دا بوډا دستونه شروع شو چې دستونه شروع شو نو سلشپک شلې دسته چلاړو نو زوی راغی حکیم ته وایي چې حکیم صاحب اپلار خو می دستونه نه ودري ویل خیر دی بچیا چې دا فاسده ماده تیوزي پرېږده چې جاری یو ګنټه دوه پس ولا بیا راغی وی جیا خو کټ کې پرېوته او سترګې کویو کې وغورځېد او دستونه اوس خو د ناستې پاتې نه شو په کټ کې تی بیږي ویل صبر کوه چې دا فاسده ماده تیوزي مړه سبا د سر خو ګومه خو راغی ویل د پلار مې زن کدن دی دستونه نه ودرېږي حکیم صاحب ویل صبر کوه بیخ تیوزه چې دا فاسده ماده تیوزي آخر ورته مازدیګر راغی حکیم صاحب پلار خو مې مړ شو ساعت یې ووته ویل سا وتوی خیر دی خو چې فاسده ماده پکې پاتې نه شوه نن زمونږ ضیاءالحق صاحب هغه حکیم دی صدر صاحب خلق کباب شو وی خیر دی چې دا فاسده ماده تیوزي نن هغه چل در باندې جوړ نور به د ځان تماشې نور پرون پته وکړئ دی یو وزیر د لور واده و په نوخار کې پکې ډزې شوي دی پولیس ته خو لږ ووایي چې دا د نوخار ډزو والا م ولې ونه نیوه دا م ولې ونه نیوه هغه کلاشنکوف پکې پرېدې دا م ولې ونه نیوه دلته خو چا ډزو شي خو وینیسي اصلت سرکاري شي سړی په حوالات کې واچوي جیل ته یې بوځي دام ولې ونه دي نو دا ډزې کولې چا کول هم دا د سوټمار زامن دا خوشامندګر دا تالي ساټي
تاسو به نور ذلیلي نور د خان د زوی واده دی ستا پکې څه کار دی چې ته پکې ډزې کړې ستا څه کار دی دا خانان نوابان جایگیردار چې په پاکستان کې وي او تاسو ته خاوره زوکتا کمړم نوراشي په قبر مې متیازي تراش دې درې قسم خلق د الله تعالی ملک تباد او نور به تباد د دې د پرېس قانون نشتا دا د پیرنګي پاتې قانون ما او تا د پاره دی خان او نواب او رئیس د پرېس قانون د نواب په واده کې په پیټو شراب سکلې کیږي هغه د پاره هیڅ قانون نشته په پیټو کارتوس پکې خلاصيږي هغه د پاره هیڅ قانون نشته قانون هر چا د پاره مساوي پکار دا ملک دا سي ملک هغه ځای کې لعنت لګي چې چرته ګوتو بلی قانون دې ته وایي حضرت عباس راغه او د قاضي په مخ کې داوا وکړه تاسو تجربه وکړئ داوا په چا وکړه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ داوا وکړه چې عمر فاروق زما د کور پرناله غرزولې ده پرناله پیژنئ دا د کوټې او بچی پکې بار غرزي مجسټریټ پروانه جاری کړه په امیر المؤمنین پسې چې فوراً عدالت کې پیش شو فوراً تاسو خاصه مزید لپاره یو ټرایو کې مزید لپاره ځکه چې د کلو ملو یې یا ما ته پته نشته چې د کوم ځای مزید لپاره تانه تلاشي او د خپل علاقې په خان یو راپورټ ولیکي خان تانهدار ته وایي چې په دې خان زما داوا د مانه یو 10,000 روپۍ لاندې کړي کتاغه تانهدار مرګ لو نه والي نو زما په دا مخ مرګ لو درته به وي و د خرې زویه په خان راپورټ کې په خان نو صاحبه د والو نه به دې منډې تېزې وي او که خان راغی او په تا یې راپورټ وکړو نو بیا ته د ځان دا تماشه کوه چې سرمندر نه په بل اړی او که نه اړی دا د پاکستان هغه د انصاف قانون دی او د پاکستان انصاف دا شی انصاف دې ته وایي پاکستان کې انصافونه کوي پاکستان او انصاف پاکستان کې انصاف وای نن ستا د میلیونو اوړه دا د اوړو میلیونه چې دي د دې اوړو د میلیونو اوړه د پاکستان بنگلو ته سپیشل بورې په میاشت کې دوه ځي او د هغه میلیونو هغه اوړه چې سړی روټۍ پکې اوړه کړي وي آپ بازار ترازی او په 210 روپے بورے په ما دا اورېدو درته نه وایم دوی دې دا زما خبره را میدان ته کی چې زه ورته چشمدید ثابته کړم نو ستا بنگلې لا چانکړي وړه کینی ورکې دې میلیونو والا ولا قرآن دا سمره میلیونه چې ستا په دې پېښور کې دي د وړو
مالکان رونی سے او د دې الماره صورت برات ورته راوباسه چې په میاش کې 100 بوره ستا په بنگلو تقسیمي هغه وټ کټ بیا د غریب نه وو هغه له سپیشل بوره او مالا د بورې بوره دا د پاکستان د ملک انصاف او د سرمایدارو دا انصاف دی د ملونو والاو ایمان دا دی چې بازار لکه موړه را لېږي چې په غریب خرڅېږي او بنگلې لکه مې بوری لېږي چې خانانی خوري دا ستا د ملک انصاف دا هغه د ضیاءالحق اسلام دی چې 10 کاله وشو چې دی چغې وایي اسلام اسلام دا نن دې مولیانو ته ووایه دا شریعت بل چغې چې جوړې کړي دي چې ستا شریعت بل دی چېرته شریعت دې په ملک خوب هم مه ګوره خوب دومره خو وکړه که نه چې غریب له چېرته وړه د سړیتوب خو په بازار کې میلو ستا د ملک دا انصاف دی چې نن ستا په ملک کې اوبه مفت نشته اوبه هغه اوبه چې الله دریابونه روان کړي دي نن په پاکستان کې 25 روپۍ میاشت د اوبو بل دی د کمیټۍ د دې کمیټۍ میر چې دی دا تپوس د حکومت نه وکړي چې د کمیټۍ میر تا امریکې ته څله لېږلی او لکونه روپۍ دې په ده خرچ کړي څله دي د په امریکا کې څه زده کړه او مونږ لی راوړه قومه په غبرګو سترګو ړانده شئ تاسو به پوهېږئ کله په دې ملک تاسو کې به هوش کله راځي چې په یو ملک کې اوبه مفت نشي څکلی اوبه چې خدای مفت د اسمانونو نه په چاټو راورولی دي هغه هم څه ملک په یو ملک ستا د ذات جوړ کړی کور یو کور